بیا هم ښه رالاست ښاغلی حقیار ښاغلي قانع د ملي اردو د بنسټیزو اهدافو او موخو لپاره یادونه وکړه چې باید د ټول نه تر مخه هغوی ته د افغانستان او د افغانستان د خاورې ساتل او د مرزونو ساتل تر ټولو مهمه وي. واقعا دا پوښتنه مې د قانع صاحب څخه وکړه، واقعا یو اردو چې خپل په کور کې مشکلات ولري او هغه له بدخشان څخه راځي یا د هلمند څخه راځي، په کونړ یا د واخان یا په بلو لرو مرزو کې پروت وي او د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوي، دوی ته نه هغه غذایي مواد رسیږي، نه ورسره د مرمیو یا د نورو څه کومک کیږي چې یو څوک پرې 100 نفره وسوال مخالفین پرې برید وکړي، د دوی لاره په میاشتو بنده وي او کور ته یې هغه معاش هم نه ورکول کیږي. واقعا داسې اردو به تاسو څه فکر کوئ داسې اردو به واقعا افغانستان ته خدمت وکړي؟ زموږ د اردو ټوټر دوه کسان یا ښه ده چې ووایو چې اساکر دا بیچارګان ډېر محروم دي، د دوی په سر تجارت کیږي. ما وړاندې به ډېر ته اشاره وکړه، د دوی اعاشه، د دوی انګبیسه، د دوی امکانات دا پټېږي، نه ورکوم کېږي ورته. د هغوی چې ویني چې دوی ته موږ تاسو په تلویزیونونو کې د اردو د کسانو چیغې واورېدې، په کونړ کې مو واورېدې چې نږدې ده، په بادغیسو، په بدخشان، په نورو سیمو کې د دوی چیغې واورېدې. په دې سمت شمال کې تاسو څه موده وړاندې د اردو د کسانو فریاد بیچارګانو فریاد واورېده، ویل چې موږ دې ته مجبور شوو چې د کورونو نه ګدایي وکړو، د وچې ډوډۍ ګدایي ترې وکړو. تاسو خبره په رسنیو کې واورېدې. نو یو د اردو د عسکر یا منصوب چې روحیت دومره کمزور شي، مورال دومره کمزور شي، دومره بیچاره هغه حیثیت بې حیثیته شي یا حیثیت ته تنظیم وکړي چې د یو چا نه ګدایي کوي، هغه ډوډۍ باندې ځان ژوندی ساتي. نو تاسې فکر وکړه چې د هغې او په مقابل کې به د وینې چې د دوی جنرالان، د دوی چارواکي، د دوی معینان، د دوی وزیران، د دوی قمندانان هر یو ځان پسې 15-16 د زرې موټر ګرځوي او هر یو ځان پسې 80 بډیګاټان ګرځوي. د هر یو د کور مصرف د دوی د موجوده معاش 15-10 چنده ده. نو هغه به څنګه هغې کې به څنګه د وطن د دفاع روحیه او انګیزه پیدا شي؟ دویم یو عسکر بیچاره په جنګ کې ووژل شي، 2 جمعې د هغه مړی کور ته نه رسول کېږي، مړی بیچاره بوی وکړي کور ته رسول کېږي نه. ښاغلی حقیار یو خبره چې په وروستیو کې ډېر کسان په دې کې BBC کې رپورټ هم خپور شو، ډېر د اردو یا د حکومت منصوبینو یا د اساکرو مړي ښخ شوي دي، خیراتونه ورپسې شوي چې ګورې یو څه موده بعد دا ژوندی را پیدا شوی ده. واقعا چې داسې یو حکومت او نظام کې یو له بل نه خبر نه وي په نظام کې چې څوک چیرې زوبل ده او په کومه شفاخانه کې پروت ده، د هغې د کورنۍ نه خبر نه وي. واقعا تاسو څه فکر کوئ چې دا نظام به څومره وړاندې لاړ شي؟ دا نظام به دغسې وي لکه دا اوس چې ده. تاسې 2 ورځې مخکې د BBC راډیو رپورټ واورېدو چې ویل چې 80% خاوره د طالبانو سره ده. دا د BBC راپورټ و، دا د طالبانو د سرچینو راپورټ نه د BBC راپورټ و. نو ته فکر وکړه چې 80% خاوره د طالبانو سره ده او په دې ځای کې د 2 نیمه که اردو وي یا د دو په شاوخوا کې پولیس وي او بیا د 80% خاوره د طالبانو سره وي او د نړۍ 50 هیوادونه د افغانستان د ژغورنې په نوم باندې په دې ځای کې میشت وي. نو خو وجه دا ده چې په دې ځای کې هماهنګي نشته ده، فساد ده، حق حقدار ته نه رسول کېږي. تاسو فکر وکړئ چې زموږ اردو په دغه موجوده نظام کې موږ به د یوې قوي پیاوړې د افغانستان درد ته ژمنې اردو توقع باید ونه کړو. تا ته فکر وکړه چې تا ته بهرنیان په دې روحیې باندې اردو روزي چې سبا ته د یوازې د افغانستان فکر ورسره وي او بیا د هغوی په ضد باندې ودرېږي. او په افغانستان کې جګړه سخبرتي جګړه ده، همدغه امریکایان، همدا انګریزان، همدا کاناډایان، همدا د افغانستان په د ناټو په چوکاټ کې چې د دې کې کوم پوځیان پراته دي، دوی پردي دي که پردي نه دي. همدا پوښتنه درنه کوم، واقعا لکه ناټو یا امریکا چې د پوځیانو روزي او له دې مخکې روسي کلاشینکوفونه له دوی څخه د جمعولو هغه پلان جوړ کړی ده ورته، دغه کسان به په ملي روحیه وروزي که واقعا خپل د ګټو لپاره او خاص د یو
څوک به ورته دښمن ټاکي بیا دوی به ورسره جګړه کوي. ګورئ د دغو کسانو په واسطه باندې د دغو ځواکونو پردیو ځواکونو چې همیش د افغانستان د اشغال په فکر کې دي د انګریزانو سره زموږ تاسو جګړې دا ډومبۍ جګړه نه ده تر دې وړاندې څو جګړې نورې تېرې شوي دي. آیا انګریزان به واقعا افغانان د افغانستان د ګټو په خاطر وروزي؟ یو افغان ته به دا روحیه ورکړي چې ته یوازې د افغانستان لپاره ژمن یې او هر څه چې د افغانستان په حریم باندې تېری کوي هغه ستا دښمن ده. خو طبعا انګریزان خو پوهېږي چې وړومبی متجاوزین موږ یو، امریکایان چې موږ یو، روسان چې موږ یو. د پاکستان سره زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، د ایران سره شته، د چین سره شته دي. هغوی په دې خاطر باندې په ملي روحیه نه روزل کېږي. هغوی په هېڅ ترتیب د ځان دپاره دښمنان نه روزي. ډېره مننه. دویمه خبره د نن زه را روان وم د یو موټر په مخه باندې راغی څو ځای پې نوشته کړي دي چې ریاست محابس و توقیفخانه د دې موټرو په دې شیشه باندې غاړه د مزاري عکس وه. دغسې په د اردو په موټر باندې به غاړه د نورو پخواني جنګي قماندانانو عکسونه ویني، د نور د تنظیمي قماندانانو رهبرانو عکسونه ویني. پوه شو چې واقعا ملي نه روزل کېږي او د خپلو ګټو لپاره بهرنیان روزي. ډېره مننه. ښاغلی قانع دا پوښتنه به تاسو څخه وکړي، واقعا تاسو تر ډېره په دې ټینګار په دې و چې واقعا باید ملي وروزل شي او د خاورې هغه وفاداري ورسره وي، د خپل سر نه تېر وي، خو مګم د خاورې نه تېر نه. واقعا اوس که د امریکا دا زموږ او ستاسو اردو وروزي، واقعا په ملي فکر روزي که خپل د ګټو لپاره؟ ستاسو ډېر ښه سوال و. زه باید لومړی د اختیار صاحب د پوښتنې په جواب کې ووایم چې BBC وایي چې د افغانستان خاوره د مختلفو ګروپونو لخوا 80% تر بد امني تهدید لاندې ده. دغه راپورټ باید تاسو په دغه شکل باندې طالبان یې نه دي ویلي. طالبان که زیاته ولري یو 60% 10% خاوره چې هلته د هیروینو تریاک کېږي او هغه هم د امریکایانو تر دغه لاندې د امریکایانو تر نظر لاندې دوی هغه خاوره تسلط ساتي. خو یو څه ښاغلي اکا طالبان مستقل خلک نه دي، هغه کومې امریکایي سیګار له دې څخه مخکې سیګار وویلې چې موږ هغه حقیقتونه نشو ویلی چې د طالبانو بلکل خپله باندې دغه قواوې امریکایان جوړوي. دا داعش څوک جوړوي؟ خو دا خپله باندې امریکایان دي. دغه طالبان څوک جوړوي؟ خو زه په کندهار کې ومه. ښاغلی اکا قانع، که طالبان امریکا جوړ کړي وي، داعش امریکا رامنځته کړي وي، اردو د امریکا روزي، بیا نو واقعا سیاسیونو ته څه پکار دي چې دومره پوهېږي چې دا ټول د امریکا په لاس کې سیاسیون امریکا روزي. دغه سیاسیون چې په دې ډګر کې لوبېږي دا هم د امریکا له. ته څه فکر کوې چې د عبدالله او د غني مینډت دا یا په اصطلاح باندې رایه خالص افغاني رایه ده؟ خو فقط د انتخابات په ډګر کې دغسې دغه راټول کړو که نه دغسې په اصطلاح باندې میکروبونه راټول کړو چې دا دوه میکروبونه به تاسو کې انتخابوي، بله چاره نه لري. ټول میکروبونه په دې دغه کې خو داسې سالم عناصر ملي عناصر وجود نه درلودی. یعنې 14 نفره میکروبونه یې راټول کړي وو چې په دوه میکروبونو کې به په یو مرض انتخابوي د خپل دغه کې ستاسو په وینه باندې ګټ. همدغه دوه میکروبونه هم امریکایي میکروبونه وو، داسې نه وي دغه کېږي. یعنې دا خپله باندې زه دوی ته دغه نه وایم. خبره دا ده چې موږ له یو ډېر دغه سره مخامخ یو. بیا هم که چېرته موږ غواړو چې ستا په خبره باندې یو پوځ ولرو او پوځ درسته ده، موږ سره باید دا دغه وایستي. په ځینو شیانو باید موږ به کمپرومایز وکړو له امریکا سره. درسته ده په نړیوالو سیاستونو کې، په سیمه ییزو سیاستونو کې د هغوی مفادات دي، د امریکا مفادات دي، د انګلستان مفادات دي، د ناټو مفادات دي. موږ به له هغوی سره یو کمپرومایز ته ورسېږو. اما د افغانستان په دفاعي مسله کې باید د افغانستان حکومت استقلالیت ترلاسه لري نه لري. اما په دغه دفاعي مسایلو کې باید د افغانستان حکومت استقلالیت ترلاسه کړي او د افغانستان اردو په هغه شکل باندې وروزي کوم چې د دې خاورې د دفاع تقاضا ده، کوم چې د دې خاورې د امنیت تقاضا ده. ښاغلی قانع، یو څه چې ډېر ښه ولسمشر غني له دې څخه مخکې یادونه کړې وه چې که موږ ته یا زموږ پوځ ته امریکا یا حکومت ته امریکا کومک نه وي 6 میاشتې کې موږ سقوط کوو. واقعا دا خپله د اردو یا د پوځیانو تشویقول د امریکا خواته نه دي چې موږ ځکه هغه په دغه ذهنیت راغلی دی چې موږ سقوط کوو. هغه خپل ځان په دې وطن کې نه ویني، هغه خپل حیثیت په دې وطن کې نه ویني او دا رښتیا وایي چې موږ سقوط کوو که چېرته امریکا نه وي سقوط کوو. هغه دلته نه ده اوسېدلی، هغه دغه ته نسي تللی که نه د بامیانو درو ته نسي تللی، هغه د ارزګان په هغه سنګلاخونو کې شپې نسي تېرولی، هغه د کونړ هغه
پیچیده جغرافیه کې یوه ورځ نه ده تېره کړې خلک څنګه مقاومت کوي وطن پرستان یعنې د خلکو د دردونه خبر نه ده او یا نه ده خبر یعنې د افغاني وطن پرستانو په وطن پرستۍ په قوت نه دی خبر دی په دې نه دی خبر چې افغاني وطن پرستان دلته وجود دي دی فقط یو خارجي دغه دی 45 کاله 50 کاله په امریکا کې تېر کړي دي دلته راغلی دی په مادي ابزارو باندې حساب کوي د یو ملت معنوي حیثیت نه دی معلوم د یو ملت معنوي توان نه دی معلوم د یو ملت معنوي ایمان نه دی معلوم او فقط په برګر روزلی سړی د 50 کاله په پردیو برګرونو په ماشیني ټولنه کې په عافیت کې پروت و دلته راغلی دی رایه وستی پرته له دې چې یوه ورځ یې سیاسي مبارزه کړې سره منعله سکاټ ګنګاهایم یو دغه جوړه کړه په یو مجله کې خپور کړي دا د دنیا دوهم مفکر د دی ولاړ سو ملګرو ملتونو دغه ته کاندید یم دا د ملګرو ملتونو مشرتوب ته کاندید یم بیا ولاړ نړیوال بانک دغه ته کاندید یم د افغانستان خلک په ساحه کې موجود نه وو د امریکې ته چاړه لاندې وو په ساحه کې موجود وو خلکو اراده نه درلوده چې ولاړ رښتیا ده دغه د موږ ته د میډیا علیه السلام نجات را په برخه کې دا خو د ملګرو ملتونو دغه ته کاندید د نړیوال دوه مفکر دی بس سړی در باندې حکیم کوي دی د افغاني ټولنې له تار و پود نه ناخبره ښاغلی خانې وخت هم کم لرو نیمه دقیقه کې ووایي واقعا باید د یو ملي اردو لپاره څه وشي کوم ګامونه باید پورته شي که په لنډو ټکو کې راته ووایي زه فکر کوم چې حکومت هر څه کوي د افغانستان ملت له امریکا سره هر څه کوي خو یو د اردو په حصه کې باید استقلالیت ځینې واخلي اردو باید زموږ د دفاع په اساس باندې وروزل شي د ډسپلین تابع وي د قانون تابع وي قانون باید ویښته په ویښته په ملي او افغانانو ته وفادار خاورو ته افغانستان ته زه څه درته وایم چې د وجود د هره حجره یې باید ډېره مننه د افغانستان د ایمان نښې ډېره مننه ښاغلی خانې ښاغلی حقیار وروستۍ پوښتنه واقعا تاسو څه نظر لرئ چې د داسو جنډالانو تقاعدول او پر ځای د نوو جنډالانو په همدې اندازه بیا ګمارنه باید څه راپېښ کړي زه ګمان کوم چې هېڅ به راپېښ نه کړي نه د جګړې په وضعیت مثبت تاثیر کوی شي او نه منفي تاثیر کوی شي او په یوازې به خپلې هغه سیاسي لړۍ پال کېږي طبیعي خبر ده په دې کسانو سره به تاسو به وګورئ چې بیا به د هماغه جنګسالارانو مربوط کسان د هغوی د ګوند کسان هغوی به مقرریږي او بیا به همدغه یو کاذب مصلحت په پام کې نیول کېږي د ملي وحدت نه به ورکول کېږي ورته اجازه راکړه زما پیشنهاد دا ده چې د افغانستان اردو باید واقعي اردو شي واقعي اردو هغه وخت کې کیدی شي چې په افغانستان کې جګړه نه وي جګړه باید ختمه شي او واقعي وطن دوست افغانان په اردو وروزي د افغانانو په امکاناتو باندې بهرنیانو په امکاناتو نه که امکانات بهرنیانو هم وي بیا په تمامه معنا لکه وړاندې چې قدیر صاحب ته اشاره وکړه په تمامه معنا د افغانانو په اختیار کې ډېره مننه هغه وخت اردو کې د اوس نه چې په د امنیت په ډاډ سره د قماندانانو نقصونه وي د جنګسالارانو نقصونه دي وي ډېره مننه له تاسو دواړو مېلمنو په مننې ښاغلی عصمت قانع له تاسو په مننې چې په لومړي ځل جهان ټلویزیون ته راغلی او قاضي صاحب له تاسو په مننې چې باسم ګډون وکړ د جهان ټلویزیون درنو معززو لیدونکو د خپلواکۍ او بریاو په هیله مو الله مو مال شه